سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د TPS Temporary Protected Status او یا هم لنډمهاله خوندیتوب حالت په اړه درته معلومات درکم. TPS څه ته وایي؟ چاته ورکول کیږي؟ اول په دې اواخرو کې د امریکا دولت اعلان وکړ چې دغه پروسه د افغان اتباعو لپاره بند کړي او یا هم له منځه یوسي او هغه افغانان چې TPS لري باید څه وکړي. دا ټول را سره په دې ویډیو کې وګورئ. اول TPS لکه څنګه چې له نوم نه معلومیږي Temporary Protected Status او یا هم لنډمهاله خوندیتوب حالت چې د کم وخت لپاره ده. دا د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې په کومو هیوادونو کې شرایط د نارمل ژوند کولو لپاره مناسب نه وي، هلته جنګ وي، جګړه وي. نو د امریکا دولت د دغو هیوادونو اتباعو ته Temporary Protected Status ورکوي ترڅو په امریکا کې د موقت وخت لپاره ژوند وکړي او د موقت وخت لپاره کار وکړي. نو دغه موقت وخت معمولا 2 کاله وي. کله چې دغه 2 کاله پوره سي بیا د امریکا دولت حق لري چې دغه اتباع خپل هیواد ته ستانه کړي او یا هم ډیپورټ کړي. اوس څوک کولی شي چې Temporary Protected Status ته درخواست وکړي یا TPS ته درخواست وکړي؟ معمولا هغه کسان چې امریکا ته د هیومانیټیریم پرول یا بشر دوستانه ویزې له طریقه راننوتلي وي او یا هم د CBP1 یا غیر مهاجرتي ویزو له طریقه راننوتلي وي، نو کله چې د دوی ویزې ایکسپایریږي دوی کولی شي چې TPS ته درخواست وکړي او په امریکا کې Temporary Protected Status واخلي د موقت وخت لپاره. نو دغه پروسه د افغانانو لپاره هم خلاصه وه. په 2021 کال کې خلاصه شوه ترڅو افغانان زیاتره په هیومانیټیریم پرول راغلي وو او دوی د امریکا دایمي اقامت ته لاره نه درلوده. نو د امریکا دولت تصمیم ونیو ترڅو د افغانستان لپاره TPS خلاص کړي. نو افغانانو کولی شوای چې که چیرته د دوی پرول ایکسپایریږي نو دوی به کولی شوای چې TPS ته درخواست وکړي. نو چون دوی اوس TPS بندوي، دغه موقت حالت بندوي، دوی وایي چې په افغانستان کې اوس حالات ښه دي او هغه کسان چې دلته TPS لري هغوی کولی شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خو دغه د TPS یا د ټمپرري حالت وخت چې و د افغانانو ته یو چانس ورکوي ترڅو دوی وکولی شي د امریکا دایمي اقامت ته درخواست وکړي. نو د امریکا دایمي اقامت ته چې درخواست کوي نو دلته څو لارې دي. اول، که چیرته تاسو په امریکا کې د فامیل غړی لرئ، د مثال په ډول که د چا میرمن وي یا د چا خاوند وي، د چا ورور وي، د چا زوی وي، نو کولی شي چې فیملی بیسد ویزې ته درخواست وکړي او له دې طریقه په امریکا کې اجازمنت اف سټیټس وکړي. او یا هم کولی شي چې خپل د SIV کیسونه مخکې بوځي، څوک چې SIV کیس لري. او یا هم بهترینه لار له ټولو څخه اسایلم یا سیاسي پناه ده. که تاسو هیڅ ډول نوع کیس نه لرئ او یا هم د فامیل غړي نه لرئ او تر اوسه پورې Temporary Protected Status لرئ، نو 0 د جولای له 12 2025 نه مخکې 0 اسایلم یا سیاسي پناه ته درخواست وکړئ. او که چیرته غواړئ چې موږ در سره مرسته وکړو نو تاسو کولی شئ له موږ سره په 510 950 1450 شمیره اړیکه ونیسئ. مننه او ښې چارې.